تا ورکړي خدایا دا دی او دا تور باڼه په زرګر جوړ کړي دي سلامونه او احترامات پېښور یاران ناڅاپي دا مهال موږ د ډېر محترم راشد خان راشد د کویټه خیبر کیفې په وړاندې ولاړو دلته لوی خلک هم را روان دي دته ما وی چې خدای ته وګوره پیسو پیس باندې عمل کوه هسې نه چې سبا د شناختي کارډ نه راشده او الله خیر کړی دی زمونږ ډېر محترم حمزوي د صوابۍ د ناڅاپي دویم څښتن هغه را سره هم دی عثمان شکور څه شو عثمان شکور زمونږ ډېر خوږ عثمان شکوره ته هم او ظهور خان زمونږ ډېر خوږ یار ظهور خان به شعر وایي که نه دی به څه خوشحالي داسې وی او دا عبدالحق او د ټولو ډېره زیاته مننه کومه یو څو شعرونه درته داسې په تادی کې وایم حمزوي بیا به تا ورو بیا به عثمان شکور اورو دا خار بابا ده او دا ژوند بابا ده اول به د ممتاز لاله د شعرونو نه شروع کومه ممتاز لاله وایي چې ښکلی دې په څنګ کې دی مچکې ترېنه واخله د شعر سره باندې ټوخی راغی نو دا کار خو ښکلی دې په څنګ کې دی مچکې ترېنه واخله هېڅ رحم ونه کې کلکې ترېنه واخله او دا زندگی دا سپورې ورته وسپاره او سپکې ترېنه واخله او موږ مکالمه منو خو دوی دې ومني ژبې ورسره پرې د ټوپکې ترېنه واخله او یله کابده راغاړې وځه په اندازه راغاړې وځه کمربندونه مې پختۍ خوړلي دي نه عمر بابر څه عمر بابره دا زمونږ ډېر خوږ یار کامریډ عمر بابر ستا هم مننه کوه عابد جانه یلکه ملنګ جانه د قام د وطن مبارزین راغلي دي دا خو زه غر کې ما څنګه یې جانانه ټیک ټاک خوشحاله ژوندی راځه عابد جانه توده کې شعرونه وایه د هر چا چې ارشاد نو وای نه دم د چا سره و نه درود د چا سره و نه دم د چا سره و نه درود د چا سره و خامار چې د جومات د منارې نه راوړي واه شعر واورئ واه حسن د جانانه د پردې نه راوتو حسن د جانانه د پردې نه راوتو نری یو درد مې د سینې نه راوتو زه به هم یو دوه شعرونه ووایم چې زړګیه صبر شه زه نه ورځم کوڅې پورې زړګیه صبر شه زه نه ورځم کوڅې پورې رنګ خبرې به بیا کېږي په هغې پورې د ماښام خړه ده لار نه وینم کمزوری یمه داسې څوک نشته چې ما بوځي مې کدې پورې پیغلې ته وایه چې لږ خیال د لوپټې ساتي ریخی رسی چې د پلار نیکه شملې پورې یو بل شعر عابد ووایي که یادي ورته نو شعرونه خو دلته ډېر راغلي چې تاسو مونږ پکې هم راغلي یو تاسو به مو وایه عابد جانه ډېره مننه کومه زموږ سره ډېر محترم عثمان شکور چرته دی هغه دې را نازل شي په دغه شعرونو ته بلنه ورکومه راشده چې زلفې دې مسمه وروانې به شي خون به مې واخلي قاتلانې به شي او زموږ وعدې د ښکلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي ډېر محترم عثمان شکور صاحب غزل لی یو څو شعرونه به تیوې مچې څه سپېڅلې نظریې به خرڅېدې هم سرونه هم شملې به خرڅېدې د ملا او د ملک کاکا په کور کې د عوامو فیصلې به خرڅېدې د قلم مننه د قلم او د کتاب کیسې د روح وي په هر ځای کې تمانچې به خرڅېدې نورې وران شو لوپټې هم تار شوې حیانا کې پښتنې به خرڅېدې او د سرکار ماما دکان پکې چالانو او سرکار ماما دکان پکې راشد کاکا دکان پکې چالانو سرکار ماما دکان پکې چالانو زمونږ جنازې به خرڅېدې د غربت د امتحان دا زدا وه د کورونو دروازې به خرڅېدې مقصده چې په دې جنګ کې عثمانه په ډالرو بې ضمیره عقیدې به خرڅېدې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمونږ نشته دی زنځیر په دروازه کې د یو چا د کور وهل راته اسانو تیر نشم د ضمیر په دروازه کې ترنم کې یو څو شعرونه ارشاد اوس مې نمبر ورکړ شناختي کارډ خو سره شته که نه دا چاته نه وی چې دا څنګه تاریخ په یاد ساتي چې څه شوي په دې ارشاد راشده سینه پراخ زړه دریاب لرمه
خو یم پښتون تندی خراب لرمه افسر امجد پکې راتاو کا امجد جان دی مندر او ګرجنا ورانو چیز کعبه لرم محراب لرمه راشده د چا د خار ښایسته نفس خیږم ځان چې پېښور ګلاب لرمه شعر منوري یارانی سکوم زه چې قلم لرم کتاب لرمه ټول یو ورته پکې نوم به خیر راشده او چارا توی جانان دی دور دے ما پرنا لیدلے ندے تور بوینا ما پرنا لیدلے ندے تور بوینا او ښکاری جوړ ورځې مې پشمار دی او دا چې ولاړ سلای سترګو کې وهینا دا چې ولاړ سلای سترګو کې وهینا او سترګې خدا ورکړي خدایا دا دی او دا تور باڼۍ په زرګر جوړ کړي دي دا تور باڼۍ په زرګر جوړ کړي دي او دا ته چې زی اخر بلاړ شي ماته ګړې په ګړې موایا چې زما ماته ګړې په ګړې موایا چې زما ټوپک سنگار د ځوانۍ نه دی اوس د ظلمو سر قلم مزه کوي نه اوس د ظلمو سره قلم مزه کوي نه په منځ کې د ګل راک لاس دې رانه قدم یو خوراک د کړم لاس دې رانه قدم یو خوراک د کړم زنده پورې مې یاري شوه اوس په کشتۍ ورله د زرو جوړوم اوس په کشتۍ ورله د زرو جوړوم پروګرام ذایقه بدلوم یو بینومه انتظار دی او ښه ډېر دی یو بینومه انتظار دی او ښه ډېر دی را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی نور څه نه دي خو بس دومره ورته وایه چې په تا پسې بیمار دی او ښه ډېر دی او ښه په ډېرو دواګانو به رغېږم ښه په ډېرو دواګانو به رغېږم ماته کړی چې ازار دی او ښه ډېر دی یو مشین دی چې خیرات په ښار کې ویشي یو مکان دی یو مشین دی چې خیرات په ښار کې ویشي یو مخلوق دی په قطار دی او ښه ډېر دی بیا ارشاد بیا ارشاد یو ماشین دی چې خیرات په ښار کې ویشي یو مخلوق ته په قطار دی او ښه ډېر دی ستا په رحم او کرم باندې ډاډه دی ګینې غر خو ګناهګار دی او ښه ډېر دی د لاسونو ډېره پړقاو کوي د ده لپاره قدرمنو دا ژوند دی دا ښار دی دا ځوانان دی دا ټپه ده او دی وایي چې د پروګرام ذایقه بدلومه نو زه ورته وایم د اتل صاحب دا شعرونه چې د زندګۍ سره رشته بدلوم وخت ستا هره فیصله بدلوم او ته که ځان نه بدلوې مه بدلوه زه خپله برخه پیمانه بدلوم کابل د دې دنیا نه مه روانوئ ګنې نو زه مې هم قبله بدلوم او بیا وایي چې مازدیګر نشمه نشه بدلوم نو دغه زمونږ د نن ماښامي ناڅاپي وه چې یاران مې راویښ کړو دوی راولړزېده په دې ښار کې هغه یو شعر دی وایي زندګي پکې رنځوره غوندې ښکاري په دې ښار باندې د څه بلا سایه ده د دې ښار دا سفوکیشن دا قید و بند دا به په ټپه باندې ماتو دا به په شعر باندې ماتو دا به په تخلیق باندې ماتو دا به په ژوند باندې ماتو
یو طرف ته زه لږ یریږم چې تیاره شوه څوک رانه موبایل وانخلي خو بل طرف ته دا جرت پکار دی ما کې دا زما ښار دی زما وطن دی زما نه به څوک ولې موبایل اخلي پکار ده چې دلته مونږ ډاډ ګرځو مونږ په خلاصو تمبو ګرځو بیا هم د نن ناڅاپي په دغه ځای باندې پای ته رسي د ګاډي دا رڼا چې راسي پړق ووي نو یوه بله ښکلا را پیدا شي به هر حال دا ښار به آبادو دا وطن به آبادو ډېره مینه او احترام ژوندي او بریالي راته اوسئ